کله چې د ځمکې دروازې ستا پر مخ تړل کېږي پام دې وي چې د الله تعالی د اسمان دروازې ستا پر مخ پرانیستل شوي دي. که د یوه دروازه په مخ تړل کېږي څو نورې دې پر مخ پرانیستل کېږي. ځکه الله تعالی غواړي چې تا خپل طرف ته وروبلي. کېدای شي ستا او د خالق ترمنځ دې فاصله پیدا شوي وي. الله تعالی غواړي چې دته په رجوع ستا او دغه ترمنځ دا فاصله بیرته راکمه شي. که ته له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسې هغه ذات به ستا ضعف په قوت، ستا فقر به په غنا او ستا ډار به په ډاډ بدل کړي او ټولې ستونزې به دې حل شي. ځکه الله تعالی د دغه هر څه مرجع او سرچینه ده. کله چې الله تعالی وغواړي چې تا ته مرسته وکړي هیڅ څوک ستا مخه نشي نیولی. خو که دا ټول مخلوق ستا په پلوي باندې راپاڅېږي هیڅ ګټه درته نشي کولی مګر هغه چې الله تعالی تا ته لیکلي وي. که د تمه د بنده له دره پرېکړه پادشاهي دې مبارک شه که ګدایي.